موږ په کورو کې داسې مسایل پیښیږي چې هغه تقریبا د دنیا او د آخرت د تباهۍ ذریعه ده، خو موږ دغه مسلې نه یې خبر. ابل ورځ ما نه یو طالب پوښتنه وکړه، دا چې څوک خولې ته د دین ته کنځا کوي، مذهب ته کنځا کوي، د دې دپاره په د عام مجلس کې کوم چې اکثره دلته عوام ناست دي، دین ته کنځا وکړي، مذهب ته کنځا وکړي، دا څرنګه ده؟ نو شامي هغه لیکلي دي، وایي که څوک دین ته مذهب ته کنځا په دغه حیثیت کوي چې دا دین د اسلام نه یې خوښ، دا مذهب د اسلام نه یې خوښ، په دغه حیثیت باندې دا خو اتفاقي کافر ده، هېڅ شک و شبهه نشته پکې چې اسلام ته دین ته څوک کنځا کوي د دین په حیثیت باندې، دغه کافر ته هېڅ شک نشته پکې. خو که یو چا بې اختیاره دغه کلمات ووته، د دین نه هم بد نه راځي، خپل هم دعوه د اسلام لري، خو بیا هم دین ته کنځا وکړه یا مذهب ته کنځا وکړه، نکاح بیا هم ختمه ده. خو صرف د کفر فتوا به وایي چې یو وارې د مسلمان د خبرې دپاره څه تعویل موجودېدی شي، د کفر فتوا به نه پکې، ته به تعویل ورته کې چې کېدی شي چې د دین اخلاق و عادت مرادي چې تا اخلاق دغه ته به کنځا کوي، مذهب او اخلاق دغه دین دغه عاداتو ته به کنځا کوي. که نه یې وایي د نن سبا عوام دغه ته ورپام هم نه ده چې چا اخلاقو ته کنځا کوي، د چا روش ته کنځا کوي، دی دین اخلي. خو ته بیا هم د مسلمان په باب کې به احتیاط کوي، د کفر فتوا به نه پکې داسې یو تعویل به ورته کې کېدی شي چې اخلاق و عاداتو ته وي، که نه نکاح بیا هم ختمه ده سره له ده نه چې د د کلام دپاره تعویل هم وکړي، بیا هم نکاح ختمه ده، نکاح به بېرته د سره تازه کړي. موږ تاسې مسلمانان یې په کورو کې سړی هم د اکثرو سپین ږیرو نه لیاحته ما اورېدلی دي چې معمولې خوش کوه چې تا دین تا مذهب. اکثرو کورو کې ښځې دا کنځاوي کوي که نه کوي؟ ښه نکاح ختمه شوه، نکاح ختمه شوه، بېرته د سره نکاح سره تازه کوي نه، بیا چې دغه ښځې سره جماع کوي دا زنا ده که روا ده؟ چې نکاح ختمه شوه بیا روا ده جماع او نزاکت هغه سره؟ ښه بیا چې د دغه نه اولاد پیدا شي رمون یې نه شوه. په ټول عمر چې سړي 3 طلاق ورکړه، یو وارې د خولې نه طلاق ووت په واوښت، بیا طلاق په واوښت، بیا طلاق په واوښت، دغه ښځه چې بیا بل میړه ونه کړي، د ده نه عدت تېره نه شي، بل میړه ونه کړي او بل میړه جماع هم ورسره ونه کړي، طلاق یې نه کړي، عده یې تېره نه شي، بېرته اول میړه ته روا کېږي. موږ خلک د معمولې خبرې سره د طلاق الفاظ وایي، او یو وارې نه څو وارې په ژوند کې پاوښتي. دغه ښځه د قرآن په فیصله باندې فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره چې 3 طلاق واقع شو، بیا په ټول عمر دغه اول میړه ته نه روا کېږي چې تر څو پورې 2 میړه نه یې کړی، هغه جماع نه یې ورسره کړې، طلاقه کړې نه، عده یې نه تېره، اول میړه ته نه ده روا. که په کور کې 3 طلاق واقع، ما یو ځای کې دغه مسایل بیان کړ، ما په خپله ما بیان کړي دي. په یو کور کې د زوی نکاح مې تړله، بیا مې د طلاق څه مسایل ذکر کړ، دا پلار یې ویله چې دا خو موږ هم برباد یو، یو وارې نه په 10 وارو نه هم زیاته رانه طلاقه شوې. خو اوس 2 واري نکاح پښتنو د دومره عیب پرېږي لکه کفر، هغه خپله طلاقه شوې ښځه نه پرېږدي، هغه حرام ځان ته حلال بولي، خو دغه خبره بېرته ورته ډېره مشکله لیدی کېږي. یو سړی د ډېر لرې ځای نه بل کال استفتاء ته راغلی و دلته، چې داسې الفاظ دي ما د خولې نه وتلي دي، څوک راته ویل چې دا خو 3 طلاقه در باندې واقع شوه او دغه ښځه بېرته تا ته نه روا کېږي، د دغه نه یو کال بعد هم ما بیا هم نزدېکت ورسره کړی، په دا مسله نه وم خبر، اوس مې ښځه حیالدار هم ده. دا چې ما ورته ویلې چې که داسې صورت وي بیا 3 طلاقه واقع کېږي، بیا به بل میړه نکاح ورسره کوي، جماع به ورسره کوي، که هغه طلاقه کړه شرط هم نه شي پرې کوی، که یې طلاقه کړه بیا یې تکړه شي. وایي نه اوس بل به بیا جماع ورسره کوي. موږ پښتنو ته ګورئ دا خبرې، دا طلاقه شوې ښځې هم نه پرېږدو، ځکه چې موږ د دنیا په محبت کې دومره غرق یو چې دغه مسلې نه یې خبر، په خپل کور کې ښځه هم راباندې طلاق یو په زنا ولګیا یو. خو چې رد وویلی شي دین ته کنځاوي کېږي په کور کې، ته اوس یغه سړي ته ووایې ځان ته به مسلمان هم وایي، په جومات کې به هم ناست دي،
ته ورته وایې چې نکاح دې شکېدلی دی د سره بېرته نکاح وتړه دا خبره به ورته ناشنا لیدی کېږي خپله ښځه مې د اوس څنګه زه بېرته بیا د سره نکاح وتړم